لپاره وکړو ټول سمبولیک دومره صدمه چې کرزي ما تا ته رسولې په خدای که نه یهود رسولې نه نصاره عزت د پښتنو خاورو سره خاورې کړه زه دا کرزی څه کومه سپین ږیرې څه پې کومه څه کړي ما ته څه کانتینر بس پیسې راغله څه شوې وښیه ته ما د قندهار په ستر کتابتون کې آین د احمدشاه ابدالي د زمانې څخه ده هلته ټیم جوړ کړی ده په شریکه باندې کار کوو هغه ټول لرغوني کتابونه سکنوي برابروي او کتابتون کې اچوو همدارنګه د ننګرهار همدارنګه یو دوه ولایته نور هم شروع کوم ګران افغانانو دا کتابتون د یوازې یو کتاب دپاره نه ده په دغه کتابتون کې به مختلفې کټګوري کتابونه اچول کېږي او داسې کله وایم پښتون لیګسي لایبرري دا د پښتون میراث به تر ابده پاتې کېږي زه لږ زره مصروفه یم په رسنیو کې نه ښکارېږم هغه بعضې خلک چې په ما باندې ویډیوګانې جوړوي یا انتقاد کوي یا هر څه کوي هغه خپل کار ده چې مړه سئ نور به هغه وختونه ونې نه ونئ چې یو نفر یو طرف لایف کې ناست بل نفر بل طرف لایف کې ناست ستا لیدونکي تا ته زمری ووایي او زما لیدونکي ما ته زمری ووایي لکه ما ته چې مسج کړی چې راځه دا کار وکړو دا کار زه نه کوم نه مې زمری په کار ده نه بل او پاتې سو یو بعضې وایي چې عزیز پولاد ډارېږي ما پوره 4 کاله مکمل ایراني او تاجکستاني سره ویلي دي په نره مې ویلي دي داسې فسفس هم نه داسې مې زدن کړی چې د هغې نه زه ونه ډار سوم د تاسو نه خو بلکل ډارېږم نه ګلخانان خیمه او دا ډمان خیمه ډمانو ممانو خپل کار کوئ 2 روپۍ ارزښت ماته نه لرئ چې سپي غوندې وغاپئ په الله قسم ده چې نوم دې په لایف کې وانخلم ستا به دا ارمان زه به لایف کې ستا نوم اخلم زما غټه پروژه ده غټ کار مې ده زه ما قسم خوړلی دا پروژه به پای ته رسوم بیا که مړ کېږم هم خاورې وي په سر او یو شی تا ته ووایم هر تازي چې جرأت کړی خبره کړې داسې ویډیو مې ورباندې جوړه کړې چې په لکاو انسان لیدلی په خدای قسم دی چې نور د ډار نه خبره زما په کان څوک نشي کولی او نه یې پرېږدم او زه غواړم زه غواړم چې زما غوندې نور پښتانه باید همداسې اوسي خام اسناد مې هلته ایښي دي په کتابتون کې خام اسناد ورځئ یارانو زده کړې کوئ لنډ داسې نه وایم چې ته ټول کتابونه ولوله هر کټګوري کې چې ستا عقل کار کوي هغه ولوله ژبپوهنې ډېر ښایسته ښایسته کتابونه دي ویل وله لنډ کتابونه سته یعنې د پښتو د ادبیاتو تاریخ لنډ کتاب ده 50 ورقې دی ویې ولوله دغه تاریخ ستا زده کېږي هلته بنسټونه ورته ویلي دي مستقیم بله ورځ برابرېږي د پولادو د جواب ورکوي زما او ستا تعداد باید ډېر سي دغه ډمټوب و دغه هوایي کارونه څه نه جوړېږي په خدای قسم چې زرونه پیسهدار نه کې 2 روپۍ ارزښت هم نه لري نو زه به لایف بند کړم انشاءالله ما نه به خفه کېږئ نه بله ورځ بیا راځو انشاءالله به ګډېږو بس خبرې به کوو